شروع به د قرآن پاک د آیات شریف د مفهوم نه وکړم د سورې ابراهیم څلورم نمبر آیات دی خدای پاک وایي چې ما هر قوم ته د هغو په ژبه کې پیغمبر لېږلی دی د دې دپاره چې هغو ته ډېر واضح بیان وکړي او هغوی هدایت وکړي. اوس زما په خیال زموږ په حیثیت د مسلمان د دې نه لویه خبره بله نه شي کېدی چې په قرآن کې هم د ژبې په اهمیت باندې ډېر په واضح لفظونو کې حکم شوی دی. بدبختۍ نه موږ چې په کوم ریاست کې اوسو نو دا د پخوانه په هغه قانوني نظام باندې را روان دی. دلته که د قانونو نور استحصال کېږي په نورو حوالو د هغو د حقونو وهنه کېږي د دې سره سره زموږ نه ژبه هم اخیستې شوې ده. په کار خو دا وه چې دا ملک چې دی دا ملټي لینګول ملک دی په دې کې د مختلفو ژبو ویونکي اوسي نو پکار ده چې د هر قام ژبه د هغو قومي د هغو د تعلیم او د هغو د عدالت ژبه وی. خو بدبختانه د لینګویج امپریالیزم په ذریعه باندې موږ غلامان ساتي او په موږ باندې هغه خپله حکمراني پخوي. په ټوله دنیا کې دغه قصه روانه ده چې د لینګویج امپریالیزم په لار خلک غلامان وساتلی شي، هغو ته د هغو ژبې سپکې ښکاره کړی شي، د هغو نه دغه ژبه د تعلیم په مد کې واخیستی شي. نو تاسو که وګورئ موږ چې کله سبقونه وي ما ته داسې یاد دي لکه دا وخت زموږ چې په کله د فزیکس استاد صاحب راغی او موږ ته به یې په اردو کې هغه سبق وي نو هغه غریب به په خپله هم تسلي ونه شوه ځکه د هلکانو دې مخونو ته به یې کتل ویل به چې یاره یو نه به یې تپوس وکړو څوک پوه شو د بل نه تپوس وکړو نو ټول به دغه شالوده ناست وو که نه او به مجبوره شو چې بیا یې ورته په پښتو کې ووایي. نو هغه وخت کې به هم ما دا خبره کولی چې یاره که دا نیغ په نیغه موږ ته په دې پښتو زموږ په دې قامي ژبه کې ویله نو یو خو به ټایم کم لګېدو لکه چې هغوی په اردو کې انګریزۍ کې وایي بیا یې په پښتو کې وایي نو که په هغې 10 منټه لګي نو که فرض کا په نیغ په نیغه په قامي ژبه کې ویلی په مورنۍ ژبه کې ویلی نو 10 منټه به لګېده او بیا به د هغې د وضاحت لپاره د هغه استاد سره 20 منټه نور ومو. د دې نه علاوه تاسو که په دنیا د پرمختللي قامونو ته نظر وکئ نو هلته چېرته هم پردۍ ژبې نه ویلی کېږي. د دې حده پورې چې په یورپ کې چې کم سټیټونه دي په ګریټ برټن کې هلته هم د هغو چې کمې پرایمري لینګویجز دي اولنۍ ژبې د هغو هغه قومي ژبې دي لکه موږ په ګریټ برټن کې چې کم ملکونه شامل وو اوس خو جدا کېږي د هغې نه تقریبا جدا شو دي که هغه هر یو و لکه په سکاټلینډ کې به خلکو سکاټس ژبه وي انګریزي بلکل نه وي که چا انګریزي وي نو هغه د هغو دویمه ژبه وه. دغه شان څومره چې سټیټس وو هغې ټولو خپله ژبه وي. زمونږ بدبختي دا ده چې موږ د ځان سره هم خپله ژبه نه وایو. موږ د لینګویج امپریالیزم په موږ دومره اثر شوی دی چې زموږ ماشومان چې د سیدونه پېښور ته اسټرل ته لاړ شي نو بیا لکه کاکا ته چاچا وایي هلته بیا وریجو ته چاولې وایي هګۍ ته انډه وایي. نو دا زیات خلک به زما سره په دې اختلاف کوي ځکه زیات خلک وایي چې پیور لینګویج از ا پور لینګویج خالصه ژبه چې وایي دا کمزوري ژبه وي. خو زه د دې سره بیخي اتفاق نه لرم. د کمې ژبې چې زموږ سره خپله ټرمینالوجي شته زموږ سره خپل اصطلاحات زموږ سره خپل توري خپل ټکي شته باید چې موږ هغه په کار راولو. که زموږ سره نه او بیا موږ د نورو ژبو نه مستعار یا قرض والو نو په دغې باندې ژبې چې دا وده کوي دا پراخه کېږي او دا ژوندی پاتې کېږي. د ژبې مثال داسې هم د ژوندي شیز دی لکه څنګه چې دا ونه ده په دې باندې اوله کې وړوکی بوټی بیا نورو غټېږي نوې څانګې راخېږي څه تېرېږي لکه سپاڼې کوي سپاڼې تېرېږي داسې په ژبه کې هم کېږي. خو موږ دې په شعوري توګه داسې نه کوو چې زموږ سره خپله ژبه کې ټکي موجود دي اصطلاحات موجود دي او موږ دې هغه هېرو او د هغې په ځای دې نور راولو. بیا زیات خلک دا هم خبره کوي چې یاره پښتنو ایجادات نه دي کړي نو دوی به څنګه لکه کمپیوټر ته به څه وایو او مایک ته به څه وایو. موږ دغه تنګ نظري کله هم نه ده کړې. که زموږ په ژبه کې یو ټکی نشته نو په کار ده چې موږ د کمې ژبې نه یو ټکی راغلی دی په هغې شکل کې دې موږ په کار راولو.